د پکتیکا والي امنیه قومندان او د دې ولایت د ډیری ملکي او نظامي ادارو مسؤلینو د پکتیکا لرې پرتو ولسوالیو ته د خلکو د ستونزو د اورېدو په موخه له یادو ولسوالیو د لیدنو په ترڅ کې د دې سیمې له قومي مشرانو، دیني علماو او د سیمې له عامو اوسېدونکو سره ناستې وکړې او د هغوی ستونزې له نږدې واورېدې. د پکتیکا والي په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې وویل چې د دوی د سفر موخه له خلکو سره نږدې لیدل او د هغوی ستونزې اورېدل دي. سرچینې ډاډ ورکړ چې تر خپله وسه باید د ټولو امکاناتو څخه په استفادې د اړونده ولسوالیو د اوسېدونکو غوښتنو ته رسیدګي کوي او له هغوی څخه یې وغوښتل چې د خپل نظام د بقا او پایښت په موخه دې د تیر په څیر د دوی تر څنګ ودرېږي. د وادي خوا ولسوالۍ ته راغلو د دې په خاطر باندې چې دا ولس نه نږدې نه ووینو، د ولس مشکلات له نږدې نه ووینو، له هغوی نه وپوښتو، د هغوی پوښتنې او د هغوی غوښتنې هغه له ځان سره نوټ کړو، تر خپله وسه پورې، تر خپلو امکاناتو پورې د دوی ټولو مشکلاتو ته رسیدګي وکړو. خلک د افغانستان د اسلامي امارت په راتلو سره د امن د ټینګښت هرکلی کوي او زیاتوي چې دوی ورځني کارونه په بشپړ ډاډمن امنیت کې ترسره کوي. د وازې خوا ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په تیر کې دغه ولسوالۍ په بشپړ ډول له پامه غورځول شوې وي، نو ځکه د افغانستان د اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې دې ولسوالۍ ته د روغتیا، پوهنې، زیرت، مرستو او نورو برخو کې ځانګړې پاملرنه وکړي. په شفاخانه کې موږ ډېرې غټې ستونزې لرو، ته یې کړه ډاکټران شته، د غوره ګزاره کړي، خو دوا نشته. معرف هم کمزوری ده، صحت عامه کمزورې ده، شفاخانه و کلینیک ده، بله کلینیک هم و په د اسلام آباد په بازار د مرجانې په بازار کې و، هغه تللی ده په ډیله کې، اوس هم هغه بورډ لګېږي، خو د موږ غوښتنې ډېرې وسوې چا نه راکاوه. د یادونې وړ دی چې په تیرو 20 کلونو کې د وخت مسؤلین دې ولسوالیو ته په ورتګ نه دي توانېدلي او دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلین دې ولسوالیو ته سفر کوي.